د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د زمري 9مه نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د جولای له 10مې نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د صادراتو دوه چنده کېدل، د اسلامي همکاریو د سازمان له سفیر سره د مولوي شهابالدین دلاور لیدنه او د غاصب رژیم د پرونیو حملو په نتیجه کې د 30 فلسطینیانو شهادت. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 2 برابره زیاته شوې ده. دغه معاونیت زیاته کړې چې د صادراتو د لا پراختیا او معیاره کولو لپاره په کابل، کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې له نړیوالو معیارونو سره سم د صادراتو د پروسس او بسته‌بندۍ زونونه جوړیږي. د یاد معاونیت په وینا اوسمهال په 24 سوداګریز سکتورونو کې د نړۍ شاوخوا 80 هیوادونو ته په عادي ډول د هیواد صادرات دوام لري. د افغانستان د سرې میاشتې سرپرست مولوي شهابالدین دلاور په افغانستان کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر محمد سعید العیاش سره کتلي دي. د افغانستان سرې میاشتې د خبرپاڼې پر بنسټ په دغه کتنې کې ښاغلي دلاور د سوري زړه ناروغانو د درملنې لپاره د روغتون ودانۍ، طبیعي وسایلو او د خیمې جوړونې فابریکې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. خبرپاڼه زیاته کړې ښاغلي العیاش هم په دغه برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده. او په یو بل خبر کې د هرات څخه پوهنې وزارت وایي چې د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اوسیدونکو د هیواد له پوهنیز نظام څخه د ملاتړ په موخه 10 جریبه ځمکه پوهنې ته وقف کړې ده. د یاد وزارت په وینا ټاکل سوې پر دغه ځمکه ځایي اوسیدونکو لپاره نوې ښوونځي جوړه سي. او په پای کې د غزې چارواکي وایي چې تېره ورځ دوشنبه د دغه ښار پر بیلابیلو سیمو د صهیونیستي رژیم بریدونو کې 30 تنه فلسطینیان شهیدان شوي. ورته مهال د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې اسرائیلو تازه د غزې د 80% محاصره سوي سیمې اوسیدونکو ته د خپلو ځایونو د پرېښودو خبرداری ورکړی. قدرمن لیدونکو ډیره مننه. تاسو کولی شئ د اوروج څیړنیزې او خپرندویې ادارې بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.